علی د شهادت ورځ دی امغه موضوع سا امغه آیه مجیده سا بار بار د زدم دا تلاوت کوم پنځم شپږم مجلس ته پروردگار عالم د خطاب کوي مؤمن سا د علی مانون کیو سا سما تاسف سے روزه ولی کله لکه څنګه تاسو نامخ کې امتونو سے لیکلی شوی وي خلا الله کوم تتقون تاسو ورکه تقوادار جوړ شو او دې تقوا باندې مختلف قسم تماڅو مجلسونه وکړو بیا ما د انسان وجود کې نفسونه راوخستو زور بیان نشم کوي مخته یو قدم هغه باندې چیک دوم د انسان وجود کې څلور نفسونه موجود دي خودینه پهله یو خبره بلا ورو ورو تزيد تنکم بلی د تنکای اکثر سترګې وغړو کله د حسین آزادی کیږي د حسین ماتام کیږي د خپل آداب وي خپل څه طریقې دي ترش کلمه تکرارونه کوم کړی دي نه غواړم چې خاص بیا خبرې ریپیټ کوم مو ترش کلی دي باندې مکمل تقریر کړه و چې نورو څورا معصوم تیر دي د غوز معنی کې کله نمونځ وکړي نمانځنه بعد د ځان په دوا ونکړي پروردگار عالم د ملائکانو ته د نمونځ ورولو دا د ما محتاج نه دی سوال ده نه کوي دا د ما محتاج نه دی د دوا نه کوي د دې مانځه ماته څه ضرورت نشته مستندو کتابونو نه تاسو کولی مو دا حواله ورکړي بیا د موت امام زمانه کې نمانځه نه بعد موت باندې دوی دواونه واجب دي چې یو دا خپل ځان لپاره مؤمنانو په څه څه کوي هغه خپل مرزي دی څه کوم سوال کوي یو دا د موتا د زمانه امام په پروردگار د زمانه امام سلامات ولري د ظهور باندې تاجیل او فرمایل کې کله دوی داوانه چاونه کې پروردگار یې د منظور تا والا کو دا محتاج دی نه دا سوال کوي نه نو تاسو څنګه چې ماتام ختم شي زلو سپیکر ته نو ولور نیمه ماتام خلا بیا خلی شي نه خو مقصد دا شته تاسو د حسین محتاج یو نه سپینګرو ته پکار دی ځوانانو ته دا آداب وښیي طریقه ورته کړي چې زه درته نه یم اوس دا ټوله خو 15 منټه زه دعوا باندې نه خلم چې ته ګنټه چې نه خو 15 منټه هم چې نه څه دعوا وشي او بالاخره خبره دا دی چې کله دعوا شروع شي زنانه ووځي لیارو باندې وي نو نورانو ته ضرورت نشته چې خلاص ووځي کله ما دعوا ولا ټایم کې مطلب خانه خالی شي زنانه وځي غنا بعد نه سره لیاره ته وځي خوان کوي که دعوا سره تم وځي خځې وځي خو د ماتام قانون بیا نه دی یو بلند آواز سره وځي او بیگا پچن نفسونو باندې بیان شروع کړو ویندرم تقریر دی ور باندې چې د انسان وجود کې څلور نفسونه دي نفس اماره مور باندې ډېرې زیاتې خبرې وکړي ورسه نفس لوامه ورسه نفس ملهمه ورسه نفس مطمئنه بیا څلور قسم زړونه چې بیگا ما بیان کو وہ نفس امارہ پروردگار عالم دا قرآن کی ہے اِنَّا نَفْسُ الْأَمَارَةِ بِسُّ دد شیطان والا نفس تے بار بار ما ذکر وقت دینا بچان ساتے دا انسان جسم باندے دا انسان نفس باندے دا شیطان مختلف قسم تا پہنچونا چینی انسان نے کو عملونا رسکن کی بیاد دانا دے دوستانو دیر خالت دا وی سمیا مردان د نماز نه کوي روزه نه کوي او څه دی کنه خبرې د کیږي د بادشاہ واسط مکتب کې روزه نشته نماز نشته زکات نشته خمس نشته ما مخته د بادشاہ سره برجان فر کتاب ہوتے غیه هیچ دنیا کائنات کې مانا قسم پورا دی 23 سال ما مجلسونه شو ته مجلسونه کوم کتابونه ما خام نش په دوه درې بجې پر زناس مشترک کوم مکتب انوار کے بخشا انوار سے مکتب کے کم نموز دے گا چتشتانا کم روشا دے گا دا روشے کم علم خیر دے گا بلچہ خیر نہ دے دا بلا خبر دے تو موقع لٹچ کم ونا خبر دیوں یا تا جو خیر نا یوم تا پوست نہ دے گا بلا خبر دے بخشا سے لباس سے دا نفس امران لاس کو بیانے خیر یہ دی چگا اللہ بعد دی نن پورې چوکر ته ثابته کی چې علم عرفان حقیقي هر مان څه کوم رسیدلی دي غون د ځای باندې لیکل نه دي کړی نشي
که خیلی دی زورور خیلی دی غکه وړم بی خوبی څه څوره پورې د لاس خوبیان انسان کې موجود دي غا مخته قدم نشي چې خیر مزه نشي کولای جو بلند आवाज صلوات څه اول خوبی جهالت ده د نفس امارات شیطان وجود باندې کله کنټرول وي غا انسان به جاهل وي جهالت په کې ټول نه زیات وي زه ډېر تیزی ساتم دا تقریر په ریکارډ باندې وی که چاته بیا څه ضرورت و بار بار بیا ست نه راواخلو او باندې ځان نه پوهې کو دویم غصه دی دویم انسان ته د اذیت رسول دی دریم بغیض دی بغیض بغض څه بله معنا ورکوي بغیض څه بله معنا ورکوي اوس بغض دنیا کې تا یوه انسان سره محبت هم کیدای شي بغض هم کیدای شي بغیض هغه انسان وي چې هغه پیدا و کینې باندې شي مړ هم کینې باندې شي لکه سلمان ته مولا علی علیه السلام یہی چې شرک و شیطان کما نساء رب العالمین بغیض هغه کس وي چې هغه نطفه کې شیطان شامل شي نفس اماره ورباندې غالب وي ښه د وجې یو بچی دنیا ته راشي هغه د اهل بیتو بعدو نه علاوه بل کار نه وي بل سړی د مولا علی بعد نشي کولی سوای هغه کس نه چې د پلار نطفې سره هغه کې د شیطان نطفه شامله وي ما بله ورته ذکر کړی و چې قرآن کې اوه قسمه حرامي دی اوه موبیل نه دي یو قسمه نه دی شرک و شیطان کما نساء رب العالمین چې د هغه نطفې کې شیطان شامل وي هغه بغیض دی څلورم قهر و غصه دی پنځم کبر دی چې یو انسان کبرجان وي یعنی مثال د نظر کوم یو سړی بل انسان سره کبر کوي څه شي باندې پاټي باندې لیارې باندې یا بل څه شي باندې یا پیسو باندې دا ټول کلی ورته سپینګیري ورشي ورته سوال زري وکړي چې دا سړی ته ماف کړه خیر دی غریب دی ورته لیار پرېږده یو بل څه یو بل څه خو هغه خپلې خبرې نه یو انچ هم ورسته کېږي نه یو تکبر دی تکبر نه خبرجان چې هغه کبرجان وي هغه دې ټولو والا نه مني چې نه بس څه یم بس د ما څه خواښه ویده کېږي دا د نفس اماره خوبي دی شپږمه کینه دی اوم حسد دی اتم بخل و کنجوسی دی کنجوس بیا مختلف صفتونه لري بخیل جایزې خرچې نه کولو والا پښتو کې ښځې بچیو ته جایزې خرچې ضرورت دی ورته وړو ضرورت دی ورته وړیو ضرورت دی ورته لباس ضرورت دی بچیو ته دی ښځې ته دی کور ولو دی هغه دوره په حالات هم څخه باندې خرچه نه کوي شروع وي ورسان مولا حیدر قرار علی دی خبرې د سترې شي مولا حیدر قرار علی دی چې دنیا کې درې قسمه خال دي یو تو خال ده چې دي چې هغه خپل هم خوري بل باندې هم خوري د اولادو نه مو ورکړی دی حالانکه مولا علی یې چې د کومې تانه د کوم دولت پروردګار عالم درکړی دی دا د تانه دی دا د پروردګار عالم دی او پروردګار قرآن کې چې دغه دولت د تا نه دی دا د ما دی چې څه راکړي دي خو مونږ پروردګار راکړي دي غیې چې زه سترګې غړم چې تا نه ما څه درکړي دي ته تقسیم څرنګه کوې شیخ لنو ننی یې چې تی د جګه دی څنګه غیې چې تی د تقسیم څرنګه کوې مولا علیم دم د یې چې درې قسمه خال دی پهلا نمبر بخیل هغه دی دنیا کې درې قسمه خال دی یو قسم هغه دی چې هغه خپل هم خوري بل باندې خوري که څه ده اکثر خیرتونه زکاتونه خمسونه یتیم یسیر سمادات کور کې ده جایزې خرچې کول ناجایز نه کوي بیا دویم قسم د خال ده چې دي چې هغه خپل هم خوري خپلو بچیو باندې خوري خو یتیم نه یسیر نه بل هیچ چا باندې هغه خرچه نه کوي دوه قسمه شو دریم کس انسان نهج البلاغه کې مولا علی خی چې هغه کس دی چې پیسې او دولت ورڅه بې حده زیوي زیات وي ورڅه نی خپله خوري نی ښځې بچیو باندې خوري نی یتیم یسیر نه ورکوي نی چا باندې خوري بس خپله هم نه خوري حتی دا مولا علی د یې څخه لباس هم خروغ نه اچوي صفا نه اچوي نوی نه اچوي څه پیسې به کمې شي د فقیري لباس کې ګرځي
مولا حیدر قرار علی دی څه دی چوکیدارۍ نه علاوه بل څه شی نصیب کې نشته بس دا چوکیدار دی چوکیدار دی اوس ځای څه دی غیر دنیا کې ورکړی خو نه مولا دی ورکړی خو نه پروردگار دی بحالات دا حالات دی څنګه خرچه نه کوي کله خرچه دوره بهیل شي چې هیڅ قسم ته خرچه نه کوي خپل خوري دی بل نه ورکوي مولا علی ای څو الله دنیا کې به عمر د فقیری وي قیامت کې به عمر د حساب د بادشاہ ورکوي والے ورکړی خو دی کا امتحان به دنیا کې د بادشاہت ورکوي دی دنیا کې به ټول عمر فقیری کې غربی کې تیر کی بحالات بهیل دی ته بہت دی انام نفس امارا خود به خوبی کپر کول دی لسام انکار کول دی چوکو دتا کومه خبره کوي غنا انکار کوي که مولا باندې کې دتا کوي غنا انکار که نمون باندې کې دتا کوي غنا انکار که روزه باندې کې کوي غنا انکار دا الله خوبیان د نفس امارا بعد دی بادشاہ سے برجوں سے دی دیپ سے نفس لوما دے مور باندې بیگا ذکر کړی دی خمانیدل والا نفس یو انسان غلط کار کوي نفس لوما حکومت پر کې موجود دی غبا دی خمان شي ما بیگا ذکر کړی دی چې شپږه مولا دی چې اخیری عمر کې والے نوی دا انسان براه راست درځي جنت ته ځي که بیا د الله خو بیا نه ورته د نفس امارا موجود دی کوم یو غلط کارم دی کې کوي دا کوم لاس ما بیان کو بیا ور باندې پاخرم کوي شپږه مولا یې چې ځان سره سوچ وکړي د جهنمی دی د راه راست کلام ورځي ولی غلط کارم کوي بیا ور باندې پاخرم کوي غزا مخرف کار که تخپل غلطي وګڼې خو ته نه ووزي که خپل غلطي ګڼې نه نو هغه څنګه ووزي بیا نفس لوما اقسمو بیوم القیامه و اقسمو بنفس اللوامه پروردگار عالم یہ اعتماد قیامت ورزه باندې قسم ده ما نفس لوما باندې قسم ده خمانیدل والا نفس باندې د دې لاس خوبیان دي الله خیرو خوبیان دي څه اول زهد ده دویمه تقوا ده دریم ور ده څلورمه بندگی ده پنځم زکات ده خداونی او بیا څنګه نوس په نه خالد بیا څوي پروخیدین غلط خیلو بیا ډېر دی ته پروخیدین غلط خیلو پروخیدین دا نه دي پروخیدین دا نه خیر د نفس لوما خیر او خوبیان ده خیر پنځم زکات ته شپږم روزه دې سره بجون سری او وام حج ده اتم عمره ده انام هم استه لسام جهاد ده چې د نفس لوما اټول خیر او خوبیان دي یو بلند او صلوات محمد دا نفس لوما خوبیان شویخی منیدن والا نفس ده سکومی ما وخیره وہ دیب سے کچا نفس امرا ختم کا جہاد اکبر ده خپل نفس جہاد دا بار مرچو والا جہاد معصوم پروردگار جہاد اکبر گنی خپل نفس نینا جګړه کول د جهاد اکبر دی چا جهاد وکړ نفس لوما اور باندې راغله لاس خو بیان ورته خیروغه شامل شوه دغه انسان بیا نفس ملهمه توزی نفس ملهمه الهام ولا نفس لکه غیر د ما ذکر وکړ د علم دک دوا شیونه دي نور کا چوک سی غلطی وکړي دوا شیونه دي معتبر علمونه دو شیونه ساتي چې یو علم وحی دی غافو معصوم باندې پیغمبرانو باندې غنا بعد هغه علم بیا مسخلیشتو باندې خو د وحی نرسیږي بل علم عرفان کې کلا سټډي وکړي علم شهود دی علم شهود کشف دی چې تو باندې کشف کیږي تخپل ضرب دوره پاکه ته پته لګيږي دا شی غلط دی دسیله دا علم دی دا علمونه څوره دي ام دي دوه شنو جوړ دي یا علم شهود دی یا علم وحی دی بس دا کتاب بلا علم خو اوس که تاسو تریم چې مولا علی دی چې دا قرآن کوم لیکلو کې راغلی دی دا ټولو نه پسترین منزل کې راغلی دی دین لاندې د قرآن رایدو ته طریقه نه وه دین پاسه بیا د یلو صورت دی بیا ورو ورو ورسې څه مکتوبي صورت دی لفظي صورت دی ذهني صورت دی بیا ورو ورو ورسې څه حقیقي وجود د قرآن د مولا علی وجود دی هغه بیا بله خبرې دي کتابې باندې نه کوم خبرې نفس ملهمه الهام والا نفس وہ دا الہام دا څرنګه کیږي شپږم تاجدار ولایت نه چتا پوس وکړ ورته مولا
د انسان کله شپې مو د خوب ګرځي د الهام دی خو هر چا د الهام بیا خپل معیار دی د هر چا نفس ته څوری هغه پاک کړی دی څوری هغه شیشه سیکل کړی دی ولې ته بچانوار څه دی چې ته د زړه اینا سیکل کا جهان وکسه په جهان کې به بیا ښکلی جنان وکسې د ازغو په څنګل مه کوه رفتار راشه راشه سرو ګلونو بستان وکسه بیا هغه باغ کې سره ګلونه شته هغه بیا چا یوه قسم ته خوشبو چا بل قسم ته چا بل قسم ته خو کاش زه هغه ځای ته مو مولا حسین ورسوه چې مو هغه مقام کې قدم کېږدو خو که چا کله خواري وکړه نو دوره پورې نه خدیجې قدسیه څه ای بنده د تا لاسونه نه به د ما لاسونه جوړ شي د تا سترګو نه به د ما سترګې جوړې شي د تا خپو نه به د ما خپې جوړې شي د تا زړه نه به د ما زړه جوړ شي یعنی پناه پناه مقام ته به داخل شي ولې څه یو مثال درنه درکړم ور بال کا ور سور رنګ وي او تا نه کار دا درکوي چې سیزۍ دې څه ورپورې ګوتې کې که یوه اوسپنه تا راواخیسته هغه اور ته لږه نږدې کړه لږه ګرمه شوه ډېره ورته نږدې کړه ډېره ګرمه شوه کله هغه اوسپنه تا اور کې واچوله سور رنګ دې راوړي اکثره به لیدلي وي دا لوهارانو څخه کاریګرانو څخه څه لرونه تربګي دا جوړوي سر کېږي هغه اوسپنې رنګ سور شي یو خو دې اوسپنې ته دا کمال میلاو شي چې کوم رنګ د اور دی همغه رنګ کې رنګ شي پناه پناه ته دې ته یایي چې یو وجود بلکې پناه شي بل دا اور ته نه کوم کار درکوي دغه اوسپنه همغه کار نه درکوي خو ته څومره پورې وجود کې ګرمي راغلې نه دی اوسپنې باندې ګرم نه یې شوی مخ ته مزال نشي کولی ولې که بلیحان بزرګوار یې چې نصیحت په جاهلانو اثر نه کا د سړو اوسپنو خوشي ټکول دي که کله ته سړه اوسپنه درسته راوړې درزوه خو هغه نه څه جوړېږي نه او جوړېږي څه شیشه څنګه نفس اماره کنټرول کی نفس اماره سے دبا سدیئی سے نفس اماره با تعلق آتش روان دا اور سره تعلق لري نو محرم مجلس ته ځنې خبرې کوي نشم کني مو وتا کړی یعنی تفصیل سره بیان وکړه دا اور سره تعلق لري کا کلا دی نفس اماره ولا اور مرک بیا آتش په تعلق عشق روان بیا د داور عشق سره تعلق لري کله عشق سره تعلق لري غزرا برابر راغله نو بیا د کامل یې څه عاشق شي د مجنون په نوم یادېږي د تهمت کوي سار باندې ورېږي عاشقي آسان کار نه دی باور وکړه یار همیشه د عاشق مخرنج جوړېږي بیا خدا نه دی دوستانو ته بیا به د تعلیم شروع شي بیا به د ټولو نه سختترین مصائب شروع کړي بیا بغنا بات د حسین حسین سورې کوي نه صرف د حسین نما واوري بیا بې رنګ زیړې دي سترګونه بې روخیه روان دي خو هغه مقام ته که کله ورسوي عاشقي آسان کار نه دی باور وکړه یار همیشه د عاشق مخرنج زیړېږي هغه باندې زنکدان باندې حالات رسي چې کله د مولا حسین ذکر کېږي نفس ملهمه الهام والا نفس شپږم تاجدار ولایت یې څه کله یو انسان خوب یسي خوب کې د مو زړو مشرانو په ویله ډېر اسانه طریقې سره زر خواري کوم څه بیان وکړم مو زړو مشرانو ویلو چې خوب یاوله عمر یو شی نو شپږم اولاد یې ته د خوب یاوله عمر څنګه یو شی دی دینه نیم روح لاړ شي نیم روح دا خوب ته تکه کسه د روح کمال دی نیم روح لاړ شي تا کچره نفس اماره کنټرول دی نفس لوامه ولا لاس خیرو کې خوبیانې د ځان کې راوستلې دي دغه ټایم باندې دغه روح خورو زیاته شي اولیاء زیارتونو ته سیدانو سره خورو عالمانو سره مسجدونو ته دویو ته امام برګاو ته کربلا ته تا روح کوم ځای ته رسېدلی دی ته خوب کې هغه شی رسې خرخشونه کسې که بیا چیرې د تا والا روح ته نفس اماره کې مشغول یې بل د کار شته نه دی بیا ټولې شپې شیطاني خوبونه کسې والی هغه روح یې مخ ته تللی شي شیطان نه علاوه هغه بل شته نه شي تللی
کله به یوه ځای چې ویراني کله بل ځای چې کله بل ځای چې دغه انسان بیا دې کې مشغول وي. بیا که خرو د الهام والا الهام چا باندې کېږي کسي اکثر شپې خوب وکسه بیا سابي هغسې کېږي، بیا دویمې ورځې هغسې کېږي، بیا درېمې ورځې هغسې کېږي. ورو ورو کله دا کشف علم عرفان کې زیات شه او کامل استاد شته دی چې د ستاره رابطه وي. ولې د خمیني صاحب استاد د یہی لقول الله کتاب دی چې یوه انسان 70 سال زندگی دی، 70 سال کې 35 سال غدتی طلب کی تیر کو څنګه ځان په کامل مرشد یاد کی، کامل استاد یاد کی. 35 سال کې کله کامل مرشد یاد کړ د باقی 35 سال کومه زندگی پاتې دی دام ته دی کامیاب دی کومه 35 سال تیرا شوی دی غام کامیاب دی. کبھی یاد نکه کامل استاد غا علم حساب سا اگه لیاره بانده نشیده بلکه بچه انوار سے دیگه ای چه توزه خود یاد چه یو علم اور سراوی دعا اور سراوی مشتهد پا ده تو علمونو ضرورت ده چه غپه که نتا تا مسئله رو بسته شی حرام و حلال ده تخیله شی او علمونه دی او بچه انوار سے دیگه ای چه او علمونه خوب رگه که ده چوار نسو علمونو نواقب شی به استاد علیاره وانه دی بده خو بیا هم چې کامل استاد نشته دی دغه مقصد ته نشي رسیدلی چې دا کوم بیان درته زه کوم. یو بلند اواز سره وایي بیا دا نفس ملهمه الهام والا نفس حتی دا چې انسان باندې کشف دوره زیات شي دغه وجود صفا شي زړه صفا شي ولی د کامل نظر کیمیا دی که باور کړی څه کله کامل استاد هم درته میلاو شه خپل کوشش هم د موجود دی د کامل نظر کیمیا دی که باور کړی چې انسان د جوړوی شي رګناوه د بیا سپینه انسان جوړوی شي. خو که چیرې هغه انسان خپل ځان خو ورته لږ نږدې کړي ونیوار دي که بیا ټاګي په ور پورې ناست یې صرف دیشکیو لټولو په ناست یې خوراک غام دی در سره خېټې غام دی نفس مشغول یې نو ته په غږ څه وکړي هغه ته څوره ضرب دی څوره لوښی دی اوس یو ګیلاس دی هغه کې څوره اوبه ځایږي ورکې واچوې که نورې کې ته ورکې پاسه نه واچوې نو هغه ورنه تالیږي څه مقصد نه لري د ته څوره ضرب دی همغوره شی ته نه درکوي که ته ورته ضرب جوړ نه دی نو هغه به نه څه درکړي هغه څه وکړي. د کامل نظر کیمیا دی که باور کړې چې انسان د جوړوی شي لګېلا به بیا ننداره وکړه همدې کیسې ته د کربلا میدان کې چې نن پورې خلک دی چې اسم اعظم 71 دی 72 دی کله جنان حسین د انم مزدیګر باندې خیمې څنډه کې پرات نه مړني ورور ته غږ وکړه د ما عباس وروره خیمې څنډه کا ورته یې د ما جنان حسین ته د وخت امام یې د ما جنان یې خو ما خو د جنگ طریقه خپل بابا جان علي نه زده کړې دی د جنگ دا طریقه نه دی چې زه پرات پرېږدم خیمې وچ ځای کې ولګوم کله زه پرات نه خیمې څنډه کم ظالمان به حمله وکړي پرات به قبضه کړي بیا به وړه وړه وړکي تږي وي ورته یې د ما عباس وروره زه درته یم چې دا خیمې څنډه که هغه یې ولګوه امنه یې ولکیره راغلله آیا داسې څوک شته چې ما باندې خیمې څنډه کړي دغه ظالمان جنان حسین ته د شمر یې ته د عمر سعد یې ما خفه کېږه ورور عباس خو شته دی څوره پورې د دې مټو کې طاقت وي غوره پورې چوک برات نه خیمې نشي څنډه کولی. الله اکبر. امنه جنرال حسین سترګې تاو کړې غږ یې وکړ پیغام وری مړني عباس دی مغرا خو الله سپورې دی د ما قدرمنې خور خستی وه لږ خو مو قدرمنې خور طبیعت څه عباس ته خیمې نه څنډه کوي څه کسان په خدای وي که د علي لونو نه خبر دی خو مړنی عباس خبر دی که د هغو احترام نه خبر دی مړنی عباس خبر دی موږ ته څه خبر یو چې منبرو نه نو سپیکرو باندې څه قسم ته موږ ته د هغو نمې خلو څه قسم ته د هغو ذکر کوو موږ ته خو نه یو خبر همدوره بیبي خیمې نه غږ وکړ پیغام وری مړني عباس ته ویه که خیمې څنډه کوي څنډه کړي که نه څنډه کوي زه به بیا خپله خیمې نه وځم یا خدا خبره دی مړني عباس توره نیام کې کړی دی
بیا میړنی عباس توره نه دی راخستی خو دوره خو یې ورته ویلو جانانه حسینه نو ما چیختنه حسینه نو په دې خو درته پوهېږې چې کله زه پارات نه خیمې څنډه کړم بیا به وړه بلبله تږي شي بیا به اوبه نه وي ورته دی ای نو ما عباس وروره زه خبر یم ما مرضي یم دا دی ما همدا مرضي دی چې زما وړه بلبله تږي نوي شوي د اسلام دین ته نه بچ کېږي زما بابا جان علي ولایت ته نه بچ کېږي ده ته خطره دی نو څومره چونتوستانو چوخواري وکړي څومره زر پاکي نو بادشاه حسین کله خیمې څنډه کې د انم مازدیګر باندې کله میړني عباس نه نشان راواخیستو دې ټکي باندې د تشریح هم څه کامل نظر کیمیا دې که باور کړی چې انسان د جوړوی شي لګېلا خپله یې نشان راواخیسته ټول یې نشان لاندې کېنولو الله اکبر جنان حسین دی کله یې خمار سترګې حبیب باندې تاو کي کله د زهیر باندې تاو کي کله د مسلم باندې تاو کي مسلم بن اوسجا باندې یوه نظیر سا هغه کامل حسین حبیب نه معصوم جوړ کړ ټول باندې کله هغه نظر وکړ غنه بعد یې هغه جناتو کې خپل مقام ولیده هغه د زړه سترګې کلاو کې هغه مقصدي ولیده ولې چې یوې ورځې میسم بس اخریني دوه لفظونه درته کوم بیا به ماښام دې نه مخکې بیان درته وکړم یوې ورځې میسم او حبیب دوا د کوپې بازار کې خپله کې سر په سر شو اسیانو باندې سواره دي غومینه دوره وه مرشد یې ووه څه اسیانو یې خپله کې ورمیږونه نږدې کړو د زین باندې ناست دي خپله کې غاړې میلاو کړي سینې میلاو کړي نو میسم د ورته یی څه ای حبیب زه د یو ځوان قسم یو سپینګیری د قسم زه د یو خوښ یې صحرا دی چاپ چاپیر ورنه پوجونه چاپیر دي د خپل جنان مینې کې خر او ګیره رنګینه کړې دي حبیب کاکا ورباندې غږ وکړه میسم زم د یو ځوان قسم چې د کجورې ونې کې ورته لاین پرسي اچولي یې دی لاسونه دې کاټ شي خپې دې کاټ شي زبان یې د کاټ شي بیا هم د علي علي غږونه کوي نو حبیب ته ورنه تپوس کوي میسم دا علم تا ته میلاو چېرته نه دی دا معنوي علم دی غیبي علم دی دا تا ته چېرته نه میلاو دی میسم ته ورته یایي چې حبیب ما جانان علي سره څو کاله تیر کړو ما نه دغه علم راکړه زه خپل مرګ نه هم خبر یم نورو نه هم خبر یم حبیب کاکا ورته خند شد ولې چې جانان حسین باندې اصلي شته نه دی حبیب کاکا ته ورته یایي څه میسم با جانان حسین سه یوه شپه تېره کوي وه کله صحابي ورنه رخصت خسته ما سه سینه میلاو کړه دغه علم یې د ما سینې کې واچول هغه ځکه خو کله د مدینې چلو کې مولا رسول روان دی یوې ورځې ننداره یې وکړه حسین یې ولیدی حسین روان دی حبیب کاکا ورسې څټ ته روان دی څه کوم ځای باندې حسین قدم چیښللی حبیب کاکا به هغه خاورې راواخیستې خپل سر کې مې واچولې څومره هم انسان خواري وکړي دوستانو خپل مقصد ته ورسېږي بس دوستانو دغه ځای باندې به مصیبو څه غرض نه و د مولا علي د شهادت ورځه دی صرف څو ټکي درته وکړم مازدیګر دی بیا د نواخ شي څه مولا حیدر قرار علي ما درته بېګا ذکر وکړ څه وصیت یې وکړ د ما حسنه زویه د ما جنازه خپله وکړه د ما غسل و کفن خپله وکړه د ما حسن جان زویه کور دروازې نه در سره خویندې راونسي ما جنازې د میړني علمدار غیرات په برداشت ونه کړي د مولا سید سجاد غیرت الله دی قدرت الله دی برداشت په ونه کړي د ما قدردانې لوڼې در سره ونسي دوستانو کله د مولا حیدر قرار علي دوه لفظونه درته کوم ډېرې زیاتې توجه سره د مولا حیدر قرار علي جنازه جوړه شوه مولا حسن جان جنازې ته ودرېده مولا حسین ورته ولاړ دی جنازې تکبیرونه د مولا حسن جان لویلي څه کله جنازه وکړه مولا حسین ته ورته یایي د ما حسن جان وروره
ورته یې عام د ما حسین اورورا ورته یې د ما حسن جان اورورا په څرګند دی جنازه تا کوله ته ویل پړوي او د کرامات ته د مولا سترګې وغړوه چوکي به وپېژني د ما حسن جان اورورا په څرګند دی جنازه تا کوله باطن کې بل چوک وو ورته یې د ما حسین اورورا چوک وو ورته یې مولا حسین ورته یې چې ما قسم په خپل رب دی د ما حسن جان اورورا د تا نه مخکې د ما بابا جان علي خپلې جنازې ته خپله ولاړو جنازه یې کوله و دوستانو دوره به درته ویم چې مولا علي پسې خو قدردان لوڼې وو نه وتې نن ورځې باندې یتیمې شوې حسنین یتیم شو مولا حسین یتیم شو ونا بیگامه درته ذکر کړی و چې کله مولا حسین ذوالجلال کوشه دوستانو نه ده شمیلی خو د 21 ورځ دی سخته ورځ دی خو دوره به درته ویم چې کله کربلا نه شام ته د خرو هغه د لاهودو بیبیانې روانې شوې چې کجاو کې ټولې بیبیانې کله کښېنستې د حسین قدرمنه خور پاتې شوه کله یو طرف یې سترګې وغړولې کله یې بل طرف یې سترګې وغړولې چې د عباس خیمې مخ نه دوه لاسونه څرګند شو د علي غیرتي لوري سوره کړه کله د علي غیرتي لور سوره شوه د حسین وړه بلبله د خپل بابا جان تنې پورې ناسته دی ورته د یې چې واشمریا کله شمر لاین راغله ورباندې د خدای لعنت وي ورته یې واشمریا ما د بابا جان تنې نه بیله نه کړي واشمریا ما بابا جان نه بیله نه کړي هغه څه به درته نه یم چې کوم څه تاریخ کې دي ولې ته بیا به چښتن خفه شي خو واشمریا ما د کربلا صحرا کې پرېږده زه به د ونو پاڼې راټولې کړم د خپل بابا جان حسین تنې باندې به سیوره وکړم زما بابا جان حسین ډېر ګرمي ته دی خلکو مینې سه پر یاد وکړو یا حسین ارمان ارمان خو تا د وړې بلبلې د حسینه خو نه ده پوهېږم چې وړه بلبلې د بابا جان حسین تنې نه سترګې بېله کړي چې کجاوې کې کېناستله شیرینې ترور سره شام ته روانه شوله د بابا غږونه ته کوي چې یو ځای داسې راغله ذکرانو د دوه ټکي درته کوم یو ځای داسې راغله دوستانو د مازدیګر وخت دی د کوپې بازار ته نږدې شوي دي هغه لینان دغه حرم ورسره دی چې د غرو سیورې راکږې شوي دي حرام یې د غرو سیورو ته ودرول چې هغه د لاهودو بیبیانې ګرمي کې دي چې مولا سید سجاد غږ وکړ اما جان هم د ما سجاده زویا ورته یې لږ ما دي کجاوې نه کوس کا څه د اوښ سیورې ته تکیه ولګوه او دوستانو د حسین په مینې د بابا جان حسین په مینې خلکو د ایش زیوار اچولی دی کله قدردان ترور راکوس که تکیه ولګوله ما پیغورم دوستانو زه به اشارې سره بیان کوم د وړې بلبلې متن ډېر ګران دی یهی چې هغه لینان د خپلو لښکر باندې اوبه تقسیموي شمر لاین شروع دی د حسین وړه بلبله راغلله اما جان دی لین ته خو یې لږې اوبه ما نه راوچي اتمام حجت ته کوي دوستانو جو څه د هیڅ څه شي کمی نشته دی بیګا مې درته ذکر کړی و چې کربلا کې د لسم مازدیګر د کوثر چونه څرګنده کړه یهی ورته د یهی د ما وړوکې لورې بیا خپله ورنه اوبه وغواړه اتمام حجت ورته وکړه چې نه وي چې بیا سبا قیامت پورې دې وي څه مونږ یې څه نه دي وختي خو نه ده پوهېږم دوستانو خو دوره به درته ویم اشارې سه به درته دوره ویم ریاض استاد لکه ورو ورو مظلوم سید حسین صاحب سندره ونیسه ولې چې مظلوم سید حسین صاحب باندې د حسین وړه بلبله ډېر ګرانه وه نن یې به درته همدوره ټکی دوستانو وکړم د 21 ورځه دی چې کله مظلوم سید حسین صاحب د کلی دربار ته وتی
بادشاه خیالي محمود جان صاحب کله ولیده بادشاه خیالي محمود جان صاحب به غږ وکړ خپلو مریدانو ته چې سید حسین صاحب نه مخکې دربار ته وځو د کلۍ چولو نه وړه وړه وړکي څنډه کو د وړې بیبي عمر کې کومې جلکۍ دي هغه څنډه کو چې ما ورور سید حسین صاحب دې ونښتي تر هغو مینې سره پر یاد وکړو یا حسین دربار خو تا د وړې بلبله د حسینه نه د پوهېږم جانانه حسینه چې کوم امتحان و هغې وړې بلبلې نه د کوم امتحان وسته یی چې یو ځل وړې ورمنې ته اوبه میلاو نه شوې خو هغه لین هغه مشکۍ په ځمکې واړول بس بیا به درته ځم دوره اشارې سره دوستانو ووایم چې کله واړه وړکي وي بیا یې خوبونه نه وي کړي بیا یې بابا جان د کتلګاه میدان کې د لسم ټیټ مازدیګر باندې کوز شوی وي مور یې د رای غرو ته لاړه وي بیا کله واړو وړکیو ته سوړ ځای میلاو شي بیا یې د خوبونه ارڅي یا حسین یا حسین ایته د حسین وړه بلبله دغه ځای باندې خو بېولې یې شوله ایته هغو لینانو دغه حرام ډېر تیزي یې سبار کړ څو د مینې ټکي واورو دوستانو کله یې حرام بار کړ د حسین وړه بلبله پاتې شوله حرام نه ایته یو ځای داسې راغله د بادشاه حسین مرغلله ودرېده مخ ته د نه چي شمره لین راغله مولا سید سجاد ته دی او بیماره مولا بابا جان حسین ته د وویل چې د کوپې په دربار ته لاړ شي د شام دربار ته لاړ شي دا خو د مخکې قدم نه شي ګټي همدوره به درته ووایم هغه ټکي زه نه کوم چې کوم د تاریخ ټکي دي همدوره د څلورم مولا ته یې چې بابا جان ته درته وویل چې روان شي که روانېږي نه زه به بیا ډېر سلام وکړم چې مولا سید سجاد خړه وه هغه د عیش زوار سره لاسونه اوچات کړو دوستانو داسې هغه زوار وژرنګول لکه څنګه د دویو کې نن سبا تجهیل شرنګېږي ورته یې ویلو بابا کا حسین ته د شام دربار ته والے نڅې والے ولاړې څه چل کې ایته یو ځل د مولا حسین مرغللې تواب وکړه راتاو شوله د ما سجاره زویا ما بیماره زویا لکه مقدرمنې خور ته غږ وکړه چې د لسم ټیټ مازدیګر باندې زه کله خیمونه وتم ما ورباندې وړه بلبله سپرلې وه کاروان کې هغه وړه بلبله نشته دی زه د وړې لور نه هیلوا د شام دربار ته نه ځم تر مینې سره پر یاد وکړو یا حسین یی چې یو ځل قدرمنه خور د حسین روانه شوه واپس حرام نه بس اخرینی ټکی دوستانو که مینه دې وي بس همدوره بس دی چې یو ځل واپس روانه شوه کله هغه ځای ته راغلله کوم ځای کې د حسین وړه بلبله پاتې شوې دی کله د حسین قدرمنې خور نندره وکړه یوې تورې بوکرې سره بیبي ناسته دی وړه بلبله یې کوټ کې څملولې